یا ایها الناس اے انسانانو اعبدوا ربکم طول عبادت وکړئ د خپل رب او خپل پرورش کوونکی الذي غرب خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی والذین من قبلکم او خلق پیدا کړی دي چې تاسو نه مخکې دي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ الذي دارب تاسو غزاد جعل لكم الارض چې وی ګرځول تاسو د لپاره ازمکه فراشا فرش والسماء بناء او اسمان چت وګرځولو عمارت وګرځولو وانزل ونازل کړل من السماء دبرنا ماء ابو اسمان ته هم اسمان ویل کیږي او اسمان بر ته هم ویل کیږي ابو دي اسمان نه را نازلېږي د وریځ نه نازلېږي من السماء دبرنا ماء ابو فاخرج به فسروا بصر الله عز وجل به فليبو سرا من الثمرات دي قسم ميونه رزقا لكم دفار دي روزي تاسو فلا تجعلوا لله نتاسو مگرزوی الله سر اندادن خدایان همسنگ شریکان وانتم تعلمون خدا سے حال کی چکوئیگی وان کنتم او کچرتوی تاسو فی ریبن پشک مما دیاغا سنا نزلنا چمونگ نازل کری دی علی عبدنا خپل بندا کامل خپل باندی فاتو بصورتنا نتاسو راتگو کئی پیو صورت سلام من مثله پشاند دی قرآن وادعو شهداءکم او رو بلی مرستندیان خپل گواهان خپل من دون الله دی سواری اللہ ان کنتم صادقین کچرتوی تاسو رښتونی کو دی دعوه کی فإن لم تفعلوا پس کچرت دا کار مو نکړو ولن تفعلوا او هیڅ کله به یو نکړی شي فاتقوا النار التي نزان وساتي دی غورنا وډا شي دی غورنا وقولها الناس چې خسو خاشا کو لرګي به الناس انسانان والحجاره کانی وی اعدت للكافرين تیار کړی شوی دا اور للكافرين کافرانو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك وبشر الذين امنوا بذين وركع خلق تجيمان روي وعملوا الصالحات يوم اعمال كل دي ان لهم جنات جبشك دوي دي بار باون دي تجري من تحت الانهار شروان وي لاند دي اغينا قسم نورنا كلما رزقوا من اكلهم جدي تور سكرشي دي جنتنا من ثمرات دي وقسم من رزق دي فراق شكل قالوا نضيب اي هذا الذي داهم ودار رزقنا من قبل شراك لشوالك مخكي واتوا به او حال دا غبني بل شی بویدوی تاویه متشابه شکل ولهم فیها او بجنتیان دی پارا فیها پدی جنتون کی ازواج جوڑی بیبیانی خزی مطهرتون پاک صفا وهم فیها خالدون او بدوی پدی جنتون کی ہمیشہ ان اللہ بشک اللہ لا یستحی شرن کبی حیان کبی دی خبرنا ان یضرب مثلنا کی بیان کی مثال ما ہر قسم بعوزتا ما شیف ما فوقها یا دی اغینا پر اوچت فاما الذين امنوا پس هغه خلک چې ایمان راوړي فيعلمون انه الحق بشکدا مثال حق د من ربهم د دوی د رب طرف نه ده واما الذين كفروا وما خلک چې کفر کړي ده فيقولون نذي وای ماذا اراد الله صدا اراده دی الله څه شي اراده کړی ده الله عز وجل بهذا مثلا پدې سره د مثال په شکل يذل به كثيرا الله گمراه کوي پدې مثال سره کثیرا ډیر ويهدي به كثيرا هدایت کوي په سره کثیرا ډیروتا وما يذل به او نه گمراه کوي په سبب دیغه الا الفاسقين مگر فاسقان گمراهان الذين دعوا خلق ينقضون عهد الله كما تي وعد دي الله من بعد ميثاقه ورستدي تړل دیغه نه ورستدي مضبوطي دیغه نه محکم والنه ويقطعون او دوی پرې کوي ما امر الله چې الله امر کړی په سره ايو سره چې په واستدي شي ويفسدون في الارض وفساد خري پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دا فاسقان او دوی گمراهان دي هم دوی تاوانيان دي كيف تكفرون بالله څنګه تاسو کفر کوي په الله باندې وکنتم امواتا په داسې حال کې چې تاسو مړوي فاحياكم بیا راژوند کړي ثم يميتكم بیا مړ کوي ثم يحييكم بیا مراژوند کوي ثم الیه ترجعون بیا بخاص الله طرف تاسو واپس کولای شي هو الذي دا الله ذات خلق چې پیدا کړل لكم خاص تاسو د پاره انسانانو ما ټول هغه فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول ثم استوى الى السماء او بیا الله اراده وکړه اسمان طرف ته فسواهن نو برابر کړل سبع سماوات و اسمان وهو بكل شيء عليم او دا الله هر شي باندې عليم خبردار
سبحانك اللهم وبحمدك